سیف ورور پوښتنه کړې ده، وایي په خارج کې د افغانستان څخه یوه ورځ مخکې روژه اعلان شول او موږ هم روژه کړل، خو اوس زه افغانستان ته راغلی یم او اختر مې هم دلته تېروم. نو اوس زه د ترکیې سره اختر وکړم او که د افغانستان سره؟ چا چې اختر په کوم ځای کې در باندې رالی، اختر په هغه ځای کې دغه حکومت سره کوي. مثلا ستا اختر په افغانستان کې رالی، روژه دی ورځ مخه نیولې ده، دلته روژه وروسته ده، نو که څوم ستا روژې زیاتېږي، لیکن بیا هم ته چې د اختر به د افغانستان د حکومت سره کوي، یا هر حکومت کې چې د اختر به دغه حکومت سره کوي. لکه دا مسله ذکر شوې ده په شامي کې، د شامي صفحه د 98 جلد دوهم، او دا رقم دا مسله په مجموع الانهور کې ذکر شوی د صفحه د 350 جلد اول، او دا رقم احسن الفتاوا د مسله راخصه د صفحه د 419 جلد څلورم، او دغه رقم په فتاوا فریدیه کې ذکر شوی د صفحه د 50 جلد څلورم. نو بهر صورت چې ارزه یې دغه ځای د حکومت سره به اختر کوي، دا چې به نه کوي چې ما په کوم ځای کې روژه نیولې ده دغه اختر خدا دې نن دی، نو زه به نن دغه سره اختر کوم د افغانستان رئیس بادي، یا په هر حکومت کې چې دغه حکومت ته تابع دغه حکومت سره به اختر کوي. که څوم ستا په روژو کې زیادت راځي یو یا دوه زیات کیږي. ډېره زیاته مننه کوم محترم مفتي صاحب. تعلیم الاسلام رادیو